د مالیې وزارت د کورنۍ پلټنې لوی ریاست له لوري دغه وزارت په ټولو ادارو کې د فساد د مخنیوي پر وخت د خدماتو وړاندې کولو او په چارو کې د پرمختګ او دقیق بررسۍ په وسیله د ادارو د کاري ظرفیت لوړولو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده چې پر همدې بنسټ د کورنۍ پلټنې لوی ریاست یو سل ولس تنه کارکونکي د اداري پلټنې اړوند برخو کې له 30 ورځني روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د فارغ شویو کارکونکو د ستاینې په موخه جوړ شوی غونډه کې د مالیې وزارت اداري معین مولوي دوست محمد مخلص، د پالیسي معین انجینر سلطان محمد زبیر، د کورنۍ پلټنې لوی رئیس انجینر عبداللطیف خالد او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی وو. د غونډې په پیل کې د کورنۍ پلټنې لوی رئیس خبرې وکړې او ویل چې دغه ریاست په خپلو چارو کې بشپړ استقلالیت لري او په بې پرې توګه په اړوند ادارو کې د فساد د لمنځه تللو او اصلاحاتو رامنځته کېدو په موخه خپل فعالیتونه ترسره کوي. الحمدلله مونږ کوشش دا کړې ده، رهبري ته هم مونږ دا خبره کوو او انشاءالله رهبري هم په دې پوه ده چې مونږ خپل بررسي همیشه بېطرفه کړې ده او مفتشینو ته هم همیشه دا وصیت کړی ده چې تاسو په خپل بررسي کې مستقل اوسئ، له شخصي عقدو نه یا له خپل شخصي برخورد نه باید تاسو ځان وساتئ. د مالیې وزارت اداري معین مولوي دوست محمد مخلص وویل چې له فساد سره جدي مبارزه په احسنه توګه د مسؤلیتونو ترسره کول او له بیت المال څخه ساتنه د ټولو مسؤلینو ستر مسؤلیتونه دي او په دې برخه کې بعد د کورنۍ پلټنې لوی ریاست سره په ګډه جدي کار کولو ته دوام ورکوي. چې څومره زیات اصلاحات راځي د موږ تاسې ټولو پکې خیر ده، د ولس پکې خیر ده، د دې اسلامي نظام پکې خیر ده. اوس دغه اصلاحات الحمدلله لکه دا موږ تاسې دا ناس ملګري چې څومره دي په دې فکر یې درسونه ویلي دي چې په دې نظام کې اصلاحات راشي، بیت المال سره څوک خیانت ونه کړي، څوک غلطي ونه کړي، نو او چې دا کار وشو نو د دې ولس هغه ارمانونه، د شهداو ارمانونه، د کونډو یتیمانو ارمانونه ورسره پوره کیږي. زه په ډېر احترام سره مننه کوم او دا وایم چې لکه څنګه چې امورده چې د اسلامي امارت مسئولین انسانی کرامت ته ژمن دي، دا خبره نن ثبوت وینم. من په دغه ټول د تفتیش کې 12 کاله زه په وزارت کې د تفتیش په صفت وم او زمونږ ډېر محترم کادرونه متقاعد شوي دي. باور وکړئ که چا ورته ویلي چې په مخه دې ښه او خدای پامان. د یادونې وړ ده چې د غونډې په پای کې د مسؤلینو له لوري د روزنیز پروګرام ممتازو ګډونوالو ته ستاینلیکونه ورکول شول.